داسې انسان نشي موندلی چې مریضي نه وي تېره کړې. داسې انسان نشي موندلی چې څوک یې نه وي وفات شوي. داسې انسان نشي موندلی چې یو غم او یو تکلیف او یو تشویش ونه لري. دا دنیا ده، دا جنت نه ده. عمر رضی الله عنه فرمایلی وایي چې خیر ټول په رضایت کې ده. یعنی ته د هر څه کې د الله پاک په فیصلو باندې راضي اوسې. که دې کوای شو راضي اوسه، که نه صبر کوه. دا دنیا ده، دا جنت نه ده. ناروغي به پکې، تکلیف به پکې، درد به پکې. خو دا هر څه د دې هر څه تر شا د الله پاک یو حکمت ده. هغه دا ده چې امتحانونه دي، ځکه دنیا د امتحان ځای ده. که مصیبت چې تا ته رسیږي پر وړاندې صبر کوه او د الله پاک په فیصلو باندې چې هر حالت ته لري راضي اوسه. قناعت بادشاهي ده. که ته قناعت ولري ډېرې ناخوالې به د ژوند د کډه وکړي. یا راضي اوسه یا صبر کوه. دغه دوه شیان عملي که، په دې ډاډه یم چې ژوند به دې بدلون وکړي او یو بهترین ژوند به ولري. ځکه چې دا هر څه امتحانونه دي. تکلیف کوي، مرض کوي، فقر، هر څه که مالداري، هر څه. فقط ته خپلې هڅې کوه او کوشش دې جاري ساته او مه کښېنه. ناهیلی کېږه مه، ځکه چې د الله له رحمته یوازې هغه کسان ناهیلي کېږي چې کافران دي. مسلمان باید هیڅکله ناهیلی نشي. خپل جدوجهد ته دوام ورکړي او همیشه د الله پاک په فیصلو باندې راضي وي. دغه رضایت د ټولو خیر او نیکیو سرچینه ده. السلام علیکم.